د موږ اکثر دوستان چې کوم ګرافیک ډیزاینرز دي، فرنٹ اینڈ ډیولپرز دي، یو آی یو ایکس ډیزاینرز دي، اکثر وخت غواړي خپل یوټیوب چینل سٹارټ کړي یا ټیچینګ وکړي آنلاین، او یا هم کلاس کې خلکو دپاره سټوډنټانو دپاره خصوصا غواړي چې کوم میټیریلز یا کوم صنف کې هغوی کار کوي هغه ټول ریکارډ هغوی ته ورکړي، نو دوی مجبور دي چې یو سکرین ریکارډر ولري. نو زه په دې ویډیو کې تاسو ته داسې 5 یا 4 داسې سکرین ریکارډرز تاسو ته ښیم چې کوم فری دي او کوم په پیسو دي. اول به راشو پریمیم ته چې کوم په پیسو دي. یو دانه به زه کې تاسو ته وایم چې کیمټي شاده نورو ملکونو کې خیر په پیسو اخلي، نو افغانستان پاکستان کې زیاتر ګوګل نه را ډاونلوډ کی، کریک فایل لري کریک را ډاونلوډ کی، لینک یې که چیرې ما پیدا کړو هغه به تاسو سره زه شریک کړم، تاسو کولی شئ هغه فری را ډاونلوډ کړئ. کیمټي شاید ډېر یو غټ سافټویر ده، هغې کې تاسو کولی شئ چې سکرین ریکارډینګ هم وکړئ، هغې کې ټیمپلیټس دي، آنلاین تاسو کولی شئ ویب سایټ نه د هغه ټیمپلیټس راواخلئ. پیکیجونه دي، څنګه کولی شئ تاسو مختلفه پیکیجونه هغې کې استفاده کوئ، هغه هم تاسو ته پلیټ فارم کې یا ویب سایټ کې شته دي. او بل خپل ټریمینګ سیسټم هم لري، کولی شئ چې کوم ویډیو تاسو ریکارډ کړئ هغې نه بعد کوم ځای غواړئ کټ کړئ، کوم ځای غواړئ چې پاتې کړئ، هغه کولی شئ هغه ټریم کړئ. کله چې تاسو کیمټیشه ریکارډینګ سٹارټ کو نو هلته به تاسو ته یو 3 سیکنډ ټایم درکوي، هغه نه بعد تاسو کولی شئ چې ریکارډینګ چې کله کمپلیټ شو نو اول خو کیمټیشه یو فایل درکوي چې کله تاسو خو مطمئن شوئ کنفرم شوئ هغې نه بعد تاسو کولی شئ چې هغه فایل ویډیو ته کنورټ کړئ. دویم موږ راځو لوم سکرین ریکارډر ته چې دا آنلاین ده، ویب سایټ ته ځئ، اول خو یو ایکسټینشن باید تاسو اډ کړئ چې دا د لوم فایده دا ده چې دا تاسو کولی شئ چې په میک کې یعنی اپل چې کوم لپټاپونه دي، میک بکس چې کوم دي، وینډوز کې، انډرایډ کې خپل موبایل کې، یا آی او ایس کوم چې موبایلونه دي د اپل هغه کې هم تاسو کولی شئ دا استفاده کوئ. اول سټارټ ایکسټنشنز لري، ایکسټنشن به خپل براوزر کې اډ کړئ، هغه نه بعد تاسو کولی شئ چې د دې ریکارډینګ سټارټ کړئ. ریکارډینګ خپل سیټینګ لري، لاړ به شئ آډیو سیټینګ، کیمرا سیټینګ، ټیب د کوم ټیب ریکارډینګ تاسو غواړئ، فل وینډوز ریکارډ غواړئ یا کوم وینډو کې چې تاسو کار کوئ د هغې سکرین ریکارډینګ تاسو غواړئ، دا علیحده علیحده خپل آپشنز لري. هر یو چې تاسو سلیکټ کو هغه نه بعد تاسو کولی شئ چې که خپل د سکرین ریکارډینګ یعنی هم د لیپټاپ یا کمپیوټر سکرین ریکارډ غواړئ، هم تاسو فیس پکې اوسي، کوم کیمره چې تاسو ته لګېدلې هغه هم تاسو آن کولی شئ. نو یو بغل ته به تاسو خپل فیس ښکاري سرکل شیپ کې، او فرنټ کې به تاسو سکرین ریکارډینګ کله چې ختم شو ریکارډینګ هغه نه بعد دا هم یو ډېر ښه آپشن لري، ټریمینګ لري. ټریمینګ مطلب چې کوم ځای تاسو غلط کړي دي غواړئ کټ کړئ، نو کولی شئ هملته پروجیکټ ریکارډول نه بعد تاسو ټریمینګ خپل وکړئ، ښه چې فاینل شو بیا کولی شئ تاسو ډاونلوډ کړئ. دا بل کانوس ریکارډینګ ده، هغه هم ډېر یو ښه سیسټم سره جوړ شوی ده. کله چې تاسو هلته کوم پریزنټیشن جوړوئ کانوس کې یا غواړئ هغه پریزنټیشن تاسو ریکارډ کړئ، دلته دوه آپشن لري، یو صرف پریزنټیشن لري، یو پریزنټ اینډ ریکارډ لري چې دې باندې تاسو کلیک کوئ، هم به تاسو پریزنټیشن ورکوئ، هلته آډیو خپل به تاسو سلیکټ کړي اوسي یعنی اواز به تاسو هم ریکارډ کیږي. پریزنټیشن مطابق هلته به سلایډس راځي، ته به خپله پرې خبرې کوئ، دواړه به ریکارډ شي، هغه نه بعد اخره کې چې ختم شو تاسو کولی شئ چې هغه دواړه ایکسپورټ کړئ، په یو ویډیو کې تاسو ته ایکسپورټ کیږي. بل بینډي کیم ده، بینډي کیم هم ډاونلوډ کیږي، فری ده، تاسو کولی شئ چې هر څونه ویډیو چې تاسو غواړئ ریکارډ کړئ، لینتې اوسي یعنی اوږده اوسي یا لنډه اوسي، هېڅ مشکل نشته ده. تاسو سیټینګ یې جوړوئ او د دې کوالټي چې آیا 1080 پکسل کې غواړئ، 720 پکسلز کې غواړئ، څومره هم پکسل چې غواړئ هغه تاسو په سیټینګ کې جوړ کړئ، هغه به تاسو ریکارډینګ سٹارټ کړئ. چې کله هم تاسو پروجیکټ ریکارډینګ ختم شو سٹاپ به یې کړئ او تاسو ویډیو ته کنورټ شي. آخري چې کوم دا او بي سټوډیو ده چې کومه زه ډېره زیات استفاده کوم، همیشه خپل ویډیوګانو کې دا سکرین ریکارډینګ استفاده کوم. فایده یې دا ده اول خو فری ده، بل استفاده یې ډېره اسانه ده. سیټینګز هم هر رقم سکرین ته چې ته وغواړې، که تا وایډ اوسي سکرین دی که نه سکویر ټایپ اوسي، هر رقم سکرین چې اوسي هغې خپل سیټینګ لري، ته به لاړ شې هلته سیټینګ به یې جوړ کړې، هغې مطابق تا سکرین ریکارډینګ سټارټ کېږي. د ما سکرین چې کوم ده نارمل سکرینونه 1920 پر 1080 پکسلز کې چې نارمل سکرین دي، خو د ما سکرین چې کوم ده 2560 پر 1080 کې ده. دا اکثر سکرین ریکارډینګ چې کوم ته آن کوي نو دا سکویر ټایپ اخلي، اخوا او دې خوا چې کوم سپیسز دي او ځایونه دي هغه ټول تا ته ختموي. او بي اس کې څه کولی شئ، ته به خپله سایز ورته هلته مینولي سیټ کړي چې دغونه سایز سکرین مې ده دا زه غواړم ریکارډ کړم، نو همغه سایز سکرین باندې مې ریکارډینګ سټارټ شي او په اسانۍ سره ته کولی شئ چې فل سکرین خپل ریکارډ کړئ.
بل چې ته کله OBS سټوډیو آن کې یا اوپن کې سیټینګ د هر څه وکړل هغه نه بعد 2 آپشنه یا 3 آپشنه 4 آپشنه هم ته پکې اډ کولی شي چې دلته سیټینګز کې ډسپلی کې یو خو زه غواړم چې سکرین ما کیپچر شي زه کولی شم خپل د سکرین ریکارډینګ سیټینګ هلته جوړ کړم ډسپلی کې بل که چیرې ما کیمرا لرم فیس دپاره زه کولی شم دې نه یو بل اډ کړم چې ما ته ویډیو ریکارډینګ چې کوم کیمرا ده که چیرې لري انپوټ ما ورچولی اوسي نو هغه ما ته ریکارډ کړه آډیو سیټینګ هم لري ته کولی شي د آډیو زیاته کې کمه کې کوم مایک نه ونیسئ نو هغه ټول سیټینګ په دغه بخش کې تاسو ته کېږي کله چې تاسو دې نه ریکارډینګ سټارټ کو بس مینیمایز به کوئ خپل ټول کارونه به ختم کړئ بیرته به یې آف کړئ او خپل ریکارډینګ به ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کړئ دا کوم 5 اپلیکیشن چې ول دی کې صرف کیمټیشیا چې کوم ده دا په پیسو ده نور ټول فری دي کیمټیشیا هم تاسو کولی شئ ګوګل لارې نه انټرنیټ لارې نه پیدا کړئ کرک پیدا کړئ او ډاونلوډ یې کړئ هغه هم تاسو کولی شئ چې فری استفاده کوي خو مشکل بیا دا ده چې کوم پیکیجونه ویب سایټ لري هغه بیا تاسو نشئ کولی چې مستفید شئ هغې نه یو لوم چې کوم ریکارډینګ و هغه فری په دې صورت ده چې 15 دقیقو پورې ریکارډینګ کولی شي هغه نه زیات نشئ کولی بیسټ چې کوم ده چې زیات استفاده زه ترې نه کوم او ډېر اسانه ده OBS سټوډیو ده چې هغه فنکشنز هم اسانه دي سیټینګ هم اسانه ده او کوالټي هم ډېره ښه ورکوي سایز هم کم ودرکوي نه دا نه ده چې 15 دقیقې ویډیو تا ته 6 GB 7 GB کې تا ته ریکارډ کړي نو ما هم ریکمنډیشن به دا وي چې تاسو کله هم ریکارډینګ کوئ OBS سټوډیو باندې ریکارډینګ وکړئ کم سایز کې ښه کوالټي تاسو ته ویډیو ریکارډوي